ډېر اهم کسانو د پاکستان چې کومه دی هغې سټیټمنټ ورکړی دی. دغه سټیټمنټ به زه ستاسو مخې ته ږدم او د هغې نه بعد تاسو په دې باندې سوچ وکړئ چې آخر په دې سټیټمنټس کې دوی څه ویل دي. د دې سره سره به درته دا هم وایم چې پاکستان تحریک انصاف د یوم تکبیر په حوالې سره یو سټیټمنټ جاری کړی دی. په هغې کې دوی ډېرې اهمې خبرې کړي دي. به هم ستاسو مخې ته ږدم او د پاکستان مسلم لیګ نون صدر چې کومه دی نواز شریف صاحب یو ځل بیا جوړېږي د هغې په حوالې سره به درته هم وایم. د ټول نه اول راځم او درته وایم چې چا دا سټیټمنټ ورکړی دی او دا شخصیت چې کومه دا څومره اهم دی او دوی په دې کې څه ویل دي. د ټول نه اول د اعتزاز احسن صاحب خبره کوو. هغې ویلې دي چې ایجنسیانې چې کومه دی هغه اوس د خواجه سیراو په بیس کې چې کومه دی دوی مخې ته را روانې دي او هغې ویلې چې یو صاحب چې و یو صاحب چې کوم و هغه چادر اچولی و او د خواجه سیرا شکل یې د ځانه جوړ کړی و. مطلب دا دی چې دا خلک وس تر کومه حده پورې د دې قوم سره تلی شي. یعنې دا اعتزاز احسن صاحب ویلي دي. په دې باندې تاسو په خپله سوچ کولی شئ. د دې سره سره شعیب شاهین صاحب چې کومه دی هغې هم یو سټیټمنټ ورکړی دی. هغې ویلي دي چې زمونږ فوج ډېر غټ سپورټر دی او د هغه کرپټ لوګو سپورټر دی او چې کومه ایماندار خلک دي هغه دوی په جیل کې اچولی دي. محمد مالک صاحب چې کومه دی هغې هم ډېر اهم سټیټمنټ ورکړی دی. هغې ویلي چې زما د ډېر اهم شخصیاتو سره خبرې شوي دي. ډېر اهم کسانو سره مې خبرې شوي دي. په هغې کې دي کسانو ویل چې اسټبلیشمنټ بالکل خبرې کولو ته کې څه دلچسپي نه اخلي او هغې ویلې دي یعنې اسټبلیشمنټ دا ویلې دي چې که د مقبولیت فکر څوک کوي نو هغه به سیاستدان کوي او موږ که خبره کوو یا فکر کوو نو موږ صرف د ملک خبره کوو د ملک فکر کوو. مفتا اسماعیل صاحب چې کومه دی هغې هم ډېر اهم سټیټمنټ ورکړی دی. دا زه ستاسو مخې ته ږدم. هغې ویلي سپیک چې کومه دی دا هم د پاکستان دپاره یو ګیم چینجر و. د سعودي عرب سرمایهکاري هم د پاکستان دپاره یو ګیم چینجره وه او د اوس چې کومه دی د ایس آی ایف دا کومه سرمایهکاري چې کومه ده دا هم د ملک دپاره یو ګیم چینجره ده. خو هغې ویلي چې په ملک کې دا کومه ګیم چې دوی چینج کول غواړي دغه ګیم چې کومه ده دغه په ملک کې نه بدلیږي او نه چینج کیږي. اوس راځو او درته وایو چې نجم سیټي صاحب یو پخوانی پوسټ دی هغه ډېر زیات وایرل شوی دی په ملک کې او ډېر خلک یې شیر کوي او په هغه پوسټ کې دوی ویلي چې عمران خان صاحب ته دا یاره ده چې سردار صاحب چېرته د پاکستان اکانمي چې کومه ده دا ټیک نه کېږي چېرته یعنې د هغه ساده الفاظو کې به زه تاسو پوه کړم. هغې دا ویلې چې سردار صاحب بیرته پاکستان ته رالی او پاکستان کې که ده چېرته د پاکستان اکانمي بهتره کړه نو عمران خان صاحب سیاست چې کومه دی دا به ختم شي. اوس راځو او درته وایو د پاکستان تحریک انصاف چې کومه سټیټمنټ د یوم تکبیر په حوالې سره ورکړلی دا زه ستاسو مخې ته ږدم چې په دې کې آخر دوی څه ویلي دي. دوی ویلي دي چې اټمې دماکې نه کولو په صورت کې قوم نواز شریف صاحب ته یو دکه ورکړله او هغه ته د دکې یو پیغام ورکړی دی. د ترجمان پاکستان تحریک انصاف وینا وه چې په 28 مۍ باندې چې کومه کامیاب اټمې دماکې شو دي دا د عزم اثار او د ملي یهجدګۍ یو روشن نظیر دی. هغې ویلی دی چې جوهري پروګرام چې کومه دی دا یو مخصوص ګروپ سیاسي ګروپ چې کومه دی د دې د خپلې دندې دپاره دا استعمالوي د دې کوشش کوي. یوم تکبیر په حوالې سره هغې په بیان کې دا هم ویلی دي چې قوم د دفاعي صلاحیت د برقرار ساتلو دپاره اصولي خپله چې کومه نظریه ده دوی هغه پیش کړله او د هغې دپاره دوی خپله خېټه چې کومه ده د هغې کټ کړله یعنې هغې خپله رزق کم کړی دی خو په دغې باندې هېڅ قسمه کمپرومایز نه دی کړی او دا پروګرام یې د مخکې تلو دپاره هغې فیصله کړله. هغې ویلې چې د ځان نه څه ګونه زیات چې زمونږ کومه دشمن دی د مقابلې د دفاع دپاره موږ ته ضرورت پکار دی او د هغې دپاره قوم چې کومه دی دا ذمهداري بخوبې سرته رسول ده. په بیان کې هغې دا هم ویلې چې ساینسدانانو د وطن عزیز دپاره شپه ورځ محنت کړی دی او دوی دا محنت چې کومه دی دا ناقابل تسخیر دی او دوی ډېر زیاته محنت کړی دی. د دې سره سره دوی دا هم ویلي چې یو حماقت یو کس دی چې یو بیوقوفه کس دی هغه کوشش دا و چې هغه د خپل عزایم دپاره استعمال کړي خو هغه په هغه وخت کې د څنګه لوند شوی دغه پیشو نه وی د هغې شان ته هغه وایي د انډیا مخې ته ولاړ او د هغه پلیټلیټس چې کوم دا غورځېده او هغه بالکل د جرأتمندۍ مظاهره په هغه وخت کې نه کوله خو د هغې هر څه باوجود چې کوم دی چې اوس کله د دې اداکاري کوي نو موږ له په ده پسې خندا راځي. د دیو په دې کې دا هم وینا وه چې ګوهر ایوب او ډاکټر عبدالقدیر صاحب چې کومه دی هغې د دیو په حوالې سره ویل دي چې دیو هغه وخت کې څنګه یېرېدو او تر دې پورې چې د بټن هم د وهلو ته تیار نه و او هغه چې په وخت کې هم د نواز شریف صاحب پلیټلیسټ چې کوم و دا غورځېده. اوس راځو د قائد میا محمد نواز شریف صاحب په حوالې سره چې دوباره د پاکستان مسلم لیګ نون صدر جوړېږي یعنې دا به تقریبا د دیو 18 ځل شي چې دوی د پاکستان مسلم لیګ نون صدر جوړېږي او د دې دپاره بالکل باقاعده طور باندې نن پوره پروګرام وي او هغوی به په دې صدر
چې کومه ده جوړیږي. د پاکستان مسلم لیگ نون د قائد میاں نواز شریف بلا مقابله پارټۍ صدر منتخب کولو امکان دی او نواز شریف د پارټۍ صدر جوړېدو لپاره کاغذات نامزدګي حاصل کولو لپاره پاکستان مسلم لیگ نه چې کومه ده نوې صدر د انتخاب په معاملې باندې کاغذات نامزدګي چې د څلورو صوبو آزاد کشمیر او ګلګت بلتستان چې کومه اعلی عہدهداران دي هغه حاصل کړلي، یعنی هغه به دوباره صدر جوړیږي. خو په دې کې سوال دا پیدا کیږي چې پاکستان تحریک انصاف څو ځله دا الیکشن وکړو خو په هغې باندې یقین نه کیږي او د هغې د الیکشن اکسپټ کیږي نه او د هغې نه تر دې پورې چې د هغې نه نشان هم اخیستلی دی. خو که دوی چېرته اوس په روډ باندې الیکشن وکړي، دوی په کور کې الیکشن وکړي، په جات عمره کې الیکشن وکړي، که و هم نه کړي خو چې صرف ظاهره کې چې دوی الیکشن وکړو نو د دوی د الیکشن به اکسپټ کیږي. نو د دې په حوالې سره تاسو سوچ په خپله کولی شئ چې آخر په ملک کې څه روان دي.